په خپلو کړو باندې سر ټیټ او خپیمان ولاړ دي. نن زما مخې ته پردي دي که خپلوان ولاړ دي. همدا زما د حق خبرې د ړومبی کامیابي چې مې کوڅه کې نن د کلي ټول خانان ولاړ دي. زما د زړه په هدیره به داسې نه تېرېدې د ارمانونو مړي تا ته مې خیران ولاړ دي. مرګه مننه ستا په مرسته را معلوم شو راته چې ملامته نن مې قبر ته یاران ولاړ دي. ارمان یې درغې آخر خو په تېر وخت ملګرو اوس خو په قبر ګز ګز رب د قیوم خان ولاړ دي. ملګرو ستړی مه شئ، په خیر راغلی یم د تحصیل تنګي مرزا ډېر کلي ته. د ملګري سمندر عثمان خیل ډېره مننه کومه چې یو ډېر ښه شاعر سره یې معرفي کړم. دا ښاغلی د ډېر وخت نه شعر لیکي. نن مو د دوی کلي ته دغه خپرون راوړې ده. په مرزا ډېر کلي کې ناست یم. زما پخوا چې کوم شاعر دی چا څه چې نننۍ خپرونه زما ده دا د حافظ احمد زیب در صاحب و. څنګه چې ما وویل چې د ډېر وخت نه شعر و شاعري کوي خو خپل شعر یې پټ ساتلی دی. په نننۍ خپرونه کې موږ سره سمندر عثمان خیل صاحب هم ملګرتیا کوي او دغه رنګ احمد زیب در صاحب دا وړوکې بچې او دغه رنګ کې دغه دوه ورونونه هم موږ سره نننۍ ملګرتیا کوي. در صاحب په پروګرام کې درته هرکلی ویم، ستړی مه شئ. ډېره مهرباني قیوم خان صاحب، الله دې تاسو خوشحاله کړي او د سمندر صاحب دې الله ډېر عزت وکړي چې زمونږ یې دومره عزت افزایي وکړه او په دې دومره ګرمۍ کې په دې ګرم موسم کې تاسو هم راغلې دویم تکلیف وکړو. الله دې تاسو له دې ډېر اجر درکړي. در صاحب په لاره چې موږ راتلو نو سمندر ستاسو په هکله ما ته ډېرې خبرې مو کړې خو موږ وی چې زه تاسو سره به لیدل کتله مو شي، خپرونه به هم ریکارډ کړو. دغه پوښتنه لرم چې د څونه زمانې راسه شعر لیکې او تر دې د څو کتابه چاپ دي؟ زما خو تقریبا چې د 1997-98 نه لیک شروع کړی دی خپل او تر دې دمه تقریبا 2 کتابه زما مکمل شوي دي خو لا چاپ نه دي. نن به راته څه وایې؟ نن به انشاءالله چې کوم کلام دی شریک بکو تاسو سره جی. د چا د مخ رڼا شوه چې تیارې ترې په شا تښتي، د چا د مخ رڼا شوه چې تیارې ترې په شا تښتي، د هو اواز یې وکړو بتکدې ترې په شا تښتي، او مشال چا د احد لاس کې نیولې وړاندې درومي، مشال چا د احد لاس کې نیولې وړاندې درومي، د کفر شرک او جهل تور شپې ترې په شا تښتي، او دا څوک راځي دا څوک راځي شوللګل قدمونه د بوتانو، د لات منات عزا وسترانې ترې په شا تښتي، دا څوک راځي شوللګل قدمونه د بوتانو، د لات منات عزا وسترانې ترې په شا تښتي، او دا څوک په کائناتو کې ارحم د مرسل شوی، دا څوک په کائناتو کې ارحم د مرسل شوی، د ظلم زور زیاتی چې اندېښنې ترې په شا تښتي، او دا چا نن د تقدیر د فیصلې وضاحت وکړو، دا چا نن د تقدیر د فیصلې وضاحت وکړو، د فال هغه زاړه غشي لیندې ترې په شا تښتي، او دا چا نن د اله حکم واحد ناره کړه پورته، دا چا نن د اله حکم واحد ناره کړه پورته، د شرک تسلیس او ابن عقیدې ترې په شا تښتي، او دا شعر د خاص کر سمندر صاحب ته ډالې وي. دا چا په 2 الفاظو کې رانغښتې کائنات دي، دا چا په 2 الفاظو کې رانغښتې کائنات دي، غیر سهل زړه چونکې معمې ترې په شا تښتي، نو نن بیا حافظ درد د قلم چغا دې راغله، نن بیا حافظ درد د قلم چغا دې راغله، د 2 معلقاتو فلسفې ترې په شا تښتي. دا بل شعر دی تاسو ته ډالې وي جي زمونږ ګران قدر میلمه یې جي قیوم خان صاحب وایي ژوند د ادم څه دی خو بس خیال د درخانۍ، ژوند د ادم څه دی خو بس خیال د درخانۍ، غم د ژوند په مخ خو بس یو خال د درخانۍ، او خلوت دی که جلوت دی خو بس خیال د معیت دی،
خلوت دی که جلوت دی خو بس خیال د معیت دی تالی دی او جوټی دی بس یو ټال د درخانه او یو ټک په زړه کې وشي او یو لوی چینار ترې جوړ شي یو ټک په زړه کې وشي او یو لوی چینار ترې جوړ شي دا ټک او دا زرغون خو بس یو نال د درخانه دا ټک او دا زرغون خو بس یو نال د درخانه او د عرش د زاویې نه معلق د فرش مرکز ته د عرش د زاویې نه معلق د فرش مرکز ته دا بې کږلې چې څه دی خو بس سال د درخانې او دا هسکه غړی وتي سینه او تګ د خپو په پنجو دا هسکه غړی وتي سینه او تګ د خپو په پنجو هر چا دې پیژندلی بس دا چال د درخانې او دا هوري او غلمان چې ترې جوپې جوپې تاویږي دا هوري او غلمان چې ترې جوپې جوپې تاویږي ماڼۍ د خلد بری د بس چوپال د درخانې نو په غم کې په خندا او خوشحالی کې په ژړا په غم کې په خندا او خوشحالی کې په ژړا تا زده کړو حافظ درد دا کمال د درخانې چې د ځمکې ستوري د اسمان ځینې دادونه غواړي د ځمکې ستوري د اسمان ځینې دادونه غواړي او خړ وجودونه بیا د وینو سره رنګونه غواړي او مست ځوانۍ د مستو حورو دعاګانې وړي مست ځوانۍ د مستو حورو دعاګانو وړي ځکه ساقي نه د اجل ځوانۍ مرګونه غواړي او نوري نیام کې په قیام باندې ستومان ښکاري نوري نیام کې په قیام باندې ستومان ښکاري بیا ترکې توري په وجود کې مزلونه غواړي او اوس خو له مرګه زیات له ژوند د بوږنېدونکي ښکاري اوس خو له مرګه زیات له ژوند د بوږنېدونکي ښکاري اوتې سینې بیا د نیزو تیره سرونه غواړي او بیا لیوني شو ځوانان بیا لکه چې هوش کې راځي بیا تقابل نه یې پناه چې اوچت غرونه غواړي نو وریځ د دوړو د برېښنا پکې د تورو خیجي وریځ د دوړو د برېښنا پکې د تورو خیجي بیا مو دو پس ځمکه د وینو بارانونه غواړي او بوج د ارواحو نور اجسام په اوږو نشي وړی سمندر صاحب بوج د ارواحو نور اجسام په اوږو نشي وړی ځکه د سپین په ځای لباس سره کفنونه غواړي نو د تورو کړنګ د زغرو شړنګ کې غړمبېدل د زمرو د تورو کړنګ د زغرو شړنګ کې غړمبېدل د زمرو حافظه در د اسمان داسې اوازونه غواړي زما دا ماشوم زوی بیمار شوی جی ډېر سخت بیمار و هغه وخت کې دی لا د یو کال عمر ماشوم بوتل یې مې هسپتال ته هلته یې ټي وي نه اغشته نو هغه دوران کې جی ما هغه هسپتال کې د ده باندې دا اشعار لیکلي زړه مې ډېر خفه و کله چې چغه په ما ګرانه ستا د خولې نه وځي کله چې چغه په ما ګرانه ستا د خولې نه وځي د زړه غمونه مې بیخي د اندازې نه وځي او کله چې ستنه ستا رګونو کې دننه کاندي کله چې ستنه ستا رګونو کې دننه کاندي سور شوي سیخ مې د دماغو د پردې نه وځي او نور دی وینه ستا د ښکلې چاچۍ نه وباسي نور دی وینه ستا د ښکلې چاچۍ نه وباسي سا مې بندیږي ګورې روح مې د جوسې نه وځي او ستا بابا جان شه ستا د هر یوې سلګۍ نه قربان ستا بابا جان شه ستا د هر یوې سلګۍ نه قربان هر یو مرض دی نور زمونږ د دروازې نه وځي او وی کله بابا کله اما او کله مم یادوي اجړه کې پیدا د یادول جی کنه کله بابا کله اما او کله مم یادوي څه عجیبه سوز دی د غم د سریندې نه وځي او عبدالمعز ستا بابا جان چې حافظ درد یادیږي عبدالمعز ستا بابا جان چې حافظ درد یادیږي ستا هر یو آه سره یې غشي د سینې نه وځي زه د مرګ او ژوند په فلسفو کې ولې ون ختم زه د مرګ او ژوند په فلسفو کې ولې ون ختم زه په دې مشکلو مسلو کې ولې ون ختم او زه هغه میخوارم چې سیندونه مې ګوټلي وو زه هغه میخوارم چې سیندونه مې ګوټلي وو
بیا په دې وړو وړو پیالو کې ولې ونښته او که نه یاره او زه هغه طوفان وم چې مې غرونه نړولي وو زه هغه طوفان وم چې مې غرونه نړولي وو زه یم حیران چې په شیشو کې ولې ونښتم او زه هغه سرتیزه چې به مرګ رانه په ډډه تلو قیوم خان صاحب زه هغه سرتیزه چې به مرګ رانه په ډډه تلو بیا د ژوند په دې نرمو قیزو کې ولې ونښتم او ما خو چې به کریکه کړې نو عرش به پرپا شولو سمندر صاحب ما خو چې به کریکه کړه نو عرش به پرپا شولو بیا په دې خاموشه شان سلګو کې ولې ونښتم ما خو چې به کریکه کړه نو عرش به پرپا شولو بیا په دې خاموشه شان سلګو کې ولې ونښتم او ما ته د ازل او د ابد لارې معلومې وې ما ته د ازل او د ابد لارې معلومې وې بیا په دام د ورځو او د شپو کې ولې ونښتم یاره دام ښه دی یاره دام یو لزل ووایه مهرباني جزاک الله تشکر ما ته د ازل او د ابد لارې معلومې وې ما ته د ازل او د ابد لارې معلومې وې بیا په دام د ورځو او د شپو کې ولې ونښتم نو زوم هغه غشي چې ثاني مې د رفتار نه وه زوم هغه غشي چې ثاني مې د رفتار نه وه بیا د دې کمان نه په وتو کې ولې ونښتم نو زه حافظه درده په لټون د بحري نورو ما زه حافظه درده په لټون د بحري نورو ما پاتې حق حیران د تور جلبو کې ولې ونښتم خاص قیوم خان صاحب تاسو ته دا اشعار ډالې وي وایي د زړه لورانو کنډرونو مې کعبې جوړې کړه د زړه لورانو کنډرونو مې کعبې جوړې کړه د زړه لورانو کنډرونو مې کعبې جوړې کړه یا ترې خپل غم له ای دلبره ادیرې جوړې کړه نو وړس کروټه چې د مینې مې په زړه پرته ده وړس کروټه چې د مینې مې په زړه پرته ده د دې سکروټې نه د اور غټې لمبې جوړې کړه او ستا دغه غم چې تنهایۍ کې زما زړه درزوي ستا دغه غم چې تنهایۍ کې زما زړه درزوي د دغه درز نه په کرم خپل زلزلې جوړې کړه او دا کوم امید چې ستا د وصل په زړګي کې لرم دا کوم امید چې ستا د وصل په زړګي کې لرم د دې امید نه لوړې لوړې قوازې جوړې کړه او ستا دغه یاد چې ای دلبره زما زړه تخنوي ستا دغه یاد سمندر صاحب ستا دغه یاد چې ای دلبره زما زړه تخنوي د دغه یاد نه د یادونو سلسلې جوړې کړه او دا کوم یو سوچ چې ای دلبره ما ترستا درولي دا کم یو سوچ چې ای دلبره ما ترستا درولي د دغه سوچ نه په خاطر خپل قافلې جوړې کړه نو دا یو قدم چې حافظ درد ستا په لاره کېږدي دا یو قدم چې حافظ درد ستا په لاره کېږدي د دې قدم نه یې اوږدې ته فاصلې جوړې کړه واه زبردست ډېر ښه دی ادر صاحب ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ ستاسو هم ډېره مننه او د کتونکو هم ډېره مننه الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي چې زمونږ غریب خانې ته رالې موږ له هم دومره مصروف ټیم کې دا ټیم راکړه ستاسو قیوم خان صاحب او د سمندر صاحب ډېره مننه آباد اوسئ